ای پیغمبره، آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي، په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته، او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه ګمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به پخپله ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی، نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي، نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي، نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړی شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکي پر همغه توکل کوي.